د یتیمې جنۍ ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د یتیمې جنۍ ناول وروستۍ برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د یتیمې جنۍ ناول وروستۍ برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. ستا له امله مې دا څومه شپه ده چې خدای ته د سترګو نه سم لکه رودونه اوښکې بهولې. ستا د مینې دغو درنو تیږو مې زړه نور له زوره غورځولی. زه دعا کوم چې رب دې د دغې ستونزمنې لارې څخه د خلاصون چل راوښیي. زه خو نوره لیونی کیږم. د تره زوی په دومره دردونو او په زړه د زخمونو پښیمانتیا بیخي ورخطا کړ. له سترګو یې راغلې اوښکې پاکې او په ژړغونې غږ یې وویل، ستا د دغې کړېدلي درد جبران په څه ډول وکړم چې هم خوښه شې او هم مې وبښې. د تره لورې چې په زړه د ویرې ساړه ننوتلي وو، پرته له کوم فکره یې ورغبرګه کړه. ما ته بخلی یې، خو فقط دغه درې خبرې راته بیا ځلې تکرار نه کړې، که نه زړه به مې وچ وي. محصل ځوان په ژړغونو سترګو یو دم بېواکه مسکا وکړه. وا لیونۍ، زه د هېرېدلی یم. ته ولې داسې وایې؟ ته پوهېږې زړه مې څه غواړي؟ اوس درته کومې درې خبرې کول غواړم. ته پوهېږې زه اوس ستا هغه پخوانی د تره زوی نه یم. ستا مینې زما لکه فولاد زړه د هلمندي مالوچو په څیر نرم کړ. ستاسې د کور په شور کې تا پر ما مرګ تیر کړ. ما مې د خپل رب سره ژمنه کړې چې که ته ښه وې او ښه شوې، زه به دې هره غوښتنه منم او خپل هر څه به له تا ځاروم. د تره لور یې هېڅ باور نه راته، خو بیا یې هم په زړه دومره خوښي راغله چې له خوښۍ یې په خپلې خولې لاسونه کېښودل. زر یې وویل، ته خو به بیا ټوکې نه کوې که نه؟ محصل ورته وویل، نه، ولې ټوکې وکړم؟ باور وکړه چې رښتیا وایم، جدي یم. احساساتو اخیستې تره لور یې زر ورغبرګه کړه. ښه ته خیر قسم وکړه. محصل ورته وویل، په الله باور وکړه، زه رښتونه یم. په والله نور مې تا سره د زړه تړلو او ژوند جوړولو ژمنه وکړه. د دې خبرې په اورېدو یې تره لور بیخي د فکر کنټرول له لاسه ورکړ. جدایي قلم کړی زړګی ځان په ګوګل کې نور نه شو حسارولی. له خوښۍ لاس او پښې سستې شوې. کراره پر ځمکه کېنسته او زبون وهلی حالت کې فقط د خپل رب لور ته کتل. د لږ وخت تېرېدو وروسته د یتیمې هغې ټولګیوالې محصل ځوان ته زنګ ووهه. د ستړي مشي وروسته ترې هغې شوخې جینۍ وپوښتل، څه دې وکړل ځوانه؟ محصل ځوان پرته له کوم صبره ورغبرګه کړه، ما مې ژمنه پوره کړه. موږ نور سره د تل لپاره یو شو. شوخې جینۍ د دې خبرې په اورېدو په خپل ځای کې نیغه ودرېده. ها، ته رښتیا وایې که نه بیا دې د دروغو لوبه شروع کړې؟ د محصل ځوان ټینګار او قسمونو وروسته شوخې جینۍ باور وکړ او زر یې د خدای پامانۍ خبره وکړه. محصل ځوان ورنه د زر زنګ پرې کولو علت وپوښته. شوخې جینۍ ورته وویل، غواړم د تره لور ته د زیری او مبارکي ورکړم. محصل ځوان په مسکا ورته وویل، صبر شه، زیری او مبارکي هم زما په موبایل ورکړه. زر یې خپل د لاس په حرارت ګرم شوی موبایل د تره لور ګوتو کې ورکړ. هغې له ډېرې خوښۍ بیخي خبرې نه شوی کولی، فقط همدومره یې وویل، ګرانې، رب مې دعاګانې او غوښتنې قبولې کړې. زه مې د ژوند په مبارزې کې بریالی شوم. د خپل سپېڅلي رب له ستر ځواک او ذات نه ډېره خوشحاله یم او شکر خپل هغه پروردګار ته وباسم چې په خپل بنده له اویاو میندو نه زیات مهربان دی. زه په دې پوهېدم چې په غوټو وهلو د ژوند په دریاب کې ګوهرونه پیدا کیږي. ستا له مرستې او هڅې هم ډېره منندویه یمه. د څو ورځو تېرېدو وروسته محصل ځوان خپلې مور سره خبرو کې د دې جینۍ د کولو غوښتنه وکړه. مور یې چې د جینۍ دینداري او اخلاق له پخوا څخه خوښ شوي وو، د زوی په غوره انتخاب یې هغه له تندي ښکل کړ او په مینه یې ومنله. د څو ځل تللو غوښتنو وروسته د جمعې شپه وه چې د محصل ځوان نورو ترونو د پلار سره یو ځای د یتیمې او محصل ځوان د زړه تړلو سپېڅلی سپین ټوکر لرونکی دسمال د محصل ځوان د کور په وره ورننویست او د هغې د مور په لاسونو کې یې کېښود چې د دې یوازینۍ زوی د خوښي امید یې په زړه لکه یو جل وهلی ارمان داسې پاتې و. ټول کور کې د خوښۍ او امیدوارۍ نغارې وغږېدې. محصل ځوان خپل موبایل راوویست
چې خپلې نوې کوژدنې ته مبارکي ورکړي، خو ګوري چې د ده له پیغامه وړاندې ورته هغې پیغام راستولی. زما په نوم شویه زما خوږ جانانه، که زه اوس ستا په نوم شوم خو ته له پیدایښته زما په نوم وې. لومړیو کې مې له خپل پاک او سپېڅلي ربه شکر کوم چې زه یې ستا د خدمت جوګه کړم. باور وکړه چې زه مې هېڅ ځان نشم کابو کولی. رب دې ستا د خدمت توانایي زما په کمزوري وجود کې پیدا کړي. ته ما ته زما رب ډالۍ کړلې او زه به د خپل رب دغه احسان هېڅکله له یاده ونه باسم. په ما باندې باور ولره چې زه به ستا هرې خوښۍ ته لبیک ووایم او ستا ټول دردونه به زه په خپل ځان اخلم. مننه له دې چې زما حیا دې خوندي کړله. رب دې زما عمر او خوښي دواړه ستا کړي. په درنښت مینه کې پر تا برلاسې شوې عاجزه جینۍ. محصل ځوان د پیغام په لوستلو له خوږو خوندونو ډکه مسکا وکړه او غبرګون کې فقط همدومره ورته ولیکل: د جهان حسرتونه د دردمندو په سینو کې پراته وي. هغه جمله چې تا یې اورېدو ته شپې سبا کولې، دغه د اوس یې درته وایم. ته چې پر ما په مینه کې برلاسې شوې، نو زه هم درته په ډېره مینه دغه 3 ټکي لیکم. خو ګوره دا هغه د درد ټکي نه دي چې د ویره ترې کوله. نو زما خوږې واوره، زه اوس در سره له ځانه هم ډېره مینه لرم. د ژوند په دغه کږلېچو لارو د کوژده، مینه او بریالیتوب 3 واړه مبارک شه. دعا کوم امین پرې وکړئ. دعا کوم امین پرې وکړئ، څوک چې د چا ارمان لري نصیب دې شینه. که زړه ته سل تسلي ورکړم، که زړه ته سل تسلي ورکړم، سترګو لیدلی جانان کله هېروینه. د ټولو بدو به توبه کړم، د ټولو بدو به توبه کړم، جانانه ستا له یارۍ نه توبه کومه. زما په سر بدنامه یاره، زما په سر بدنامه یاره، له غیرتي سترګو دې ګډه وډه شمه. زړګی مې هلته دی چې ته یې، زړګی مې هلته دی چې ته یې، دلته خالي ولاړه یم ړنګه به شمه. زما د حال پوښتنه مه کړه، زما د حال پوښتنه مه کړه، زه د مرګي په تمه شپې سبا کومه. په ما دې سل نازونه بار دي، په ما دې سل نازونه بار دي، په تا مې یو زړګی سنبال نه شو مینه. د خدای له دره دې مخ واوړه، د خدای له دره دې مخ واوړه، څنګه دې مخ له مانه واړوو مینه. چې د نصیب خبرې کیږي، چې د نصیب خبرې کیږي، ما ته بایللې لیلا مخ ته مخ ته شینه. ستانه په یو کلی کې هیر شوم، ستانه په یو کلی کې هیر شوم، خلک په تورو غرو پناه یاران ساتینه. په چم گاونډ کې آوازه شوه، په چم گاونډ کې آوازه شوه، د ایوبي لیلا نن بل ته ودوینه. د یتیمې جنۍ ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا و د یتیمې جنۍ ناول چې ما سمیع الله ایوبي درته په مکمل ډول نشر کړ او تاسو را سره تر پایه پورې واوریدو. اوس نو تاسې دا راته ووایئ چې ناول څنګه و؟ آیا د ناول اوریدل ستاسو لپاره مثبت تمام شول او که منفي؟ آیا د ناول څخه مو څه زده کړل؟ آیا تاسې په ژوند کې له داسې پیښو او ناخوالو سره کله مخ شوي یاست او که نه؟
د ناول کومه برخه ستاسو په ژوند کې تکرار شوې؟ که مو مکمل اورېدلی وي نو نظر مو حتما را سره په کمنټ کې شریک کړئ. یادونه قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې د خپل خوښې ناول نوم راته په کمنټ کې ولیکئ ترڅو په راتلونکي کې درته نشر کړو. د هر ناول میناول چې زیات وو هغه ناول به نشریږي. تر بل ناول پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.